جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم د هوايي ډګر له څلور لارې تر ګمرک پورې د غځېدلي سړک چارې 80 سلنه بشپړې شوې دي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت تخنیکي ټیم د روان 1404 لمریز کال د سنبلې میاشتې په 26مه نېټه د هوايي ډګر له څلور لارې تر ګمرک پورې د غځېدلي سړک پروژې چارې له نږدې وڅارلې. د اقتصادي معاونیت تخنیکي ټیم د پلان او ډیزاین مطابق د کابل ښاروالۍ او قراردادي شرکت له ترسره شوو کارونو ستاینه وکړه او قراردادي شرکت سپارښتنه وکړه څو یې پاتې چارې هم د ټولو معیارونو په پام کې نیولو سره په ټاکل شوي وخت بشپړې کړي. د قراردادي شرکت مسؤلینو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت او کابل ښاروالۍ له مسؤلینو مننه وکړه چې ستونزو او غوښتنو ته یې په وخت رسیدنه کړې ده او ډاډ یې ورکړ چې پاتې چارې به یې په ښه کیفیت په ټاکل شوي وخت بشپړې کړي. د هوايي ډګر له څلور لارې تر ګمرک پورې غځېدلی سړک 2.7 کیلومتره اوږدوالی او 80 متره سور لري چې اوس مهال یې 80 سلنه چارې بشپړې شوې دي او پاتې چارې به هم په راتلونکو 3 میاشتو کې تکمیل شي. دغه سړک د تګ راتګ لپاره 2 اساسي سړکونه، د سړک دواړو لورو ته پلې لارې او لښتي، 5 ګلدانونه، ترافیکي نښې او د یو معیاري سړک ټولې برخې لري چې د چارو په بشپړېدو سره به په کابل ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه راکمه، له ختیځو ولایتونو څخه د هېواد شمال ته د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرونو لپاره به اسانتیاوې رامنځته او ښار به معیاري بڼه غوره کړي. پر دغه سړک ټول 407 میلیون افغانۍ لګښت کیږي چې د کابل ښاروالۍ له بودیجې ورکول کیږي. د یادونې وړ ده چې دغه سړک چارې د تیر 1403 لمریز کال د ثور میاشتې په 8مه نېټه د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني بارادر اخوند له لوري پرانیستل شوې وې. مینا به په زړه کې د نفرت پر غولې وکرم، مینا به د ګران ملت زړه کې را څرګند کړم.